لیور سره به چرته لیور سره بروندار چته یوازې سفر نه کوي. زمونږ په دې وطن کې په موټر سایکل لیور سره بیا روندار شاته ناستې وبوځي، ګناه 100% ګناه. د ترور زوی سره د ماما زوی سره په موټر سایکل ناست دی، د ترور زوی سره لاسونه ورکوي، گپ شپې ورسره لګوي، ماما زوی سره لاسونه ورکوي، گپې شپې ورسره لګوي، لیور سره په کور کې خندا خوندي، گپې شپې لګوي. قسم په خدای ګناه ده، قسم مې راته وکړه. تر زوی سره گپې شپې لګول او په یو موټر سایکل وړل، په یو ګاډي کې کېناستېدل، په والله چې قسم درته خورم چې ګناه ده. ولې موږ دا کوو؟ په کور کې دننه اوسېږې، لیور د سره دی السلام علیکم وعلیکم السلام، بس دونه کافي ده. خیر د ضرورت ته وجې نه مختم کتی شي، ضرورت ته وجې نه. د ترور زوی، د ماما زوی، د تره زوی لاول خو ښه دا ده چې مخته مونه ګوري پرده وکړي، خو د ضرورت ته وجې نه مخته کتی شي. زمونږ دې زمانه کې په اوس وایي چې دا ترور زوی به نه راځي، ماما زوی به نه راځي، تره زوی به نه راځي، لیور به نه راځي، بیا فتنه جوړېږي. پلار هم خفه دی، مور هم خفه. خو خدا ده چې ښه مضبوط ستر باندې وکړي. خو که داسې نه د ترور زوی، تره زوی، ماما زوی کور ته راشي السلام علیکم، دا دې ورته وي وعلیکم السلام، لاس به نه ورکوي. یوازې به ورسره کوټه کې نه کښېني، بلکل نه. که کور کې جنه یوازې دی به نه راځي، چې مور یې ورسره وي، پلار یې ورسره وي، د هلک سره بل درېیم ملګري هله به کښېني او صرف سلام کلام، څنګه حال دی، خیر دی، په خیر، مخ دې بل خوا واړئ او خیر دی، ډوډۍ وله پخه کړي، چای دې وله پخه کړي، ورته دې کښېني خیر دی، لاس به نه ورکوي. یوازې به ورسره نه کښېني، خندا خوندي به ورسره نه کوي، مسکا مسکی به ورسره نه کوي. دا ګناه ده، دا ناروا دي، دا حرام دي. او بیا جنۍ حرکاتو نه هلک متاثر کېږي. دا د نور جهان، دا شاه جهان بادشاه ښځه